چې کله دې صدقې ډېرې ورکوي د الله په لار کې الله به دې د سختو مصیبتونو نه ساتي او هر لار به ته الله اساني هر کار به ته الله اساني او د زړه به دې خوشحالي ورب الکعبه زړه دومره خوشحالي که نه دومره تاسې تجربه وکړه لکه په لاره کې یو سړی ولاړ دی غریب دی او تا هغه له 50 ریاله ورکړي او ته کور ته لاړ شې او د کېدو ټیم دی دومره په ارام به اوده شي چې تپوس یې مه کوه او د جمع کولو والا د شپې چې کله کښېني هلته دومره او دلته دومره او دلته او به کمې شوې او دا خو زیاتې شوې دا خو هلته دومره ولې ده له سهاره پورې هم خوب نه ورسي سهاره پورې هم خوب نه اخره کې د زړه بیمار شي دا سوچونه موچونه ختم کړي نو د الله په لار کې لګوي زړه به مو خوشحاله والله سړی ورسره سو خوشحاله سبحان الله دې صدقې کې څه ناشنا زور دی چې دې ورکړه به به خوشحاله نور هېڅ طاقت یې نه کوي یو سړي دې 15 ریاله ورکوي 15 ریاله هم کور ته به ډېر په خوشحالۍ سره ځي او دغه ورځ به دې ټوله خوشحاله تېرېږي چې ما صدقه ورکړې هسې ورسره د زړه خوشحاله